اوس بل ځوان زلمی شاعر درمل یوسفزي صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي او ستاسو سره خپل کلام شریک کړي. درمل یوسفزي صاحب. د غزل نه مخکې دریاب صاحب یو دوه شعرونه دي چې تا هم سلګی وهلی ما جړل چې بیلیدو، تا هم سلګی وهلی ما جړل چې بیلیدو، مونږ یو بل له لاسونه ښکلول چې بیلیدو، او اثر د لاسو په مونږه الټو د یو بل، اثر د لاسو په مونږ الټو د یو بل، زخمونه د احساس یې راکنل چې بیلیدو. یو څو شعرونه دي چې زمونږ د زړه د زوره پرېوتلو، څه د اشنا ارادې هغسې دي، څه د وطن حالات خراب دي یاره، څه مو د مینې قصې هغسې دي. او څو شعرونه نور دي چې هسې یو ګمان مې و چې ته مې یې، هسې یو ګمان مې و چې ته مې یې، خدای ګو په ایمان مې و چې ته مې یې، او زړه له به مې هسې تسلي کول، زړه له به مې هسې تسلي کول، هسې یو ګمان مې و چې ته مې یې. او غزل دی مات ګوټ چې چرته چې ښکلو ته زه هم ګورم، دا زړه مې رات مې وای، دا زړه مې رات وای در له غم ګورم، چرته چې ښکلو ته زه هم ګورم، دا زړه مې رات وای در له غم ګورم، او چې د ماښام ښکلا فې یو په دوه کړو، چرته نشه کوم زم ګورم، او زه هر ماښام لکه ارطغرل ډرامه، زه هر ماښام لکه ارطغرل ډرامه، زه په دې خپل زړه کې ماتم ګورم، او دلته د هیڅ چا څوک پروا نه کوي، زه لیونی یم چې صنم ګورم، دلته د هیڅ چا څوک پروا نه کوي، زه لیونی یم چې صنم ګورم، او زما پښتو ورته کمزوري نشي، ستا د نازک وجود ستم ګورم، زما پښتو ورته کمزوري نشي، ستا د نازک وجود ستم ګورم، او د ژوند رازونه ترې زده کوم عرفانه، د ژوند رازونه ترې زده کوم عرفانه، که زه چا پرېښودم نو ډم ګورم. ډېره مهرباني.